بسم الله الرحمن الرحیم. د قرآن کریم د ترجمې او تفسیر درېیمې برخې ته ښه راغلاست. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إن الذين كفروا، بشک هغه کسان چې کافران سوي دي، سواء عليهم، برابر ده، یو رقم ده پر دوی باندې. انذرتهم، آیا کته دوی وبیروې، ام لم تنذرهم، کته دوی ونه بیروې، لا یؤمنون، دوی ایمان نه راوړي. رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم به دوی د دوزخ څخه د الله تعالی جل جلاله د عذابونو څخه ویرول. نو دلته الله تعالی جل جلاله ورته وایي کته دوی وبیروې که ونه بیروې، دوی ایمان نه راوړي. ختم الله على قلوبهم، مهر لګولی دی الله تعالی جل جلاله د دوی پر زړونو باندې، وعلى سمعهم، د دوی پر غوږونو باندې، وعلى ابصارهم، پر سترګو د دوی غشاوتن، پرده ده، ولهم عذاب عظیم، او ستا د دوی دپاره لوی عذاب، د دوی دپاره الله تعالی جل جلاله عذاب ساتلی دی. ومن الناس، او ځینې د خلکو څخه من هغه څوک دي، یقولو چې وایي آمنا، موږ ایمان راوړی دی، بالله، پر الله تعالی باندې، والیوم الاخر، او د آخرت په ورځ باندې، د قیامت په ورځ باندې مې ایمان راوړی دی. ځینې داسې خلک ستا پکښې کې. وما هم بمؤمنین، لیکن بیا هم په حقیقت کې دی مؤمنان نه وي. یخادعون الله، دی ټګي کوي، چل او فریب کوي د الله تعالی جل جلاله سره. یخادعون الله، دی ټګي کوي د الله تعالی جل جلاله سره. والذین آمنوا، او د هغو کسان سره چم او فریب کوي. والذین آمنوا، او د هغو کسان سره چم او فریب کوي چې هغوی ایمان راوړي دي، چې هغوی مسلمانان سوي دي. ځکه هغو ته دوی وایي موږ هم مسلمانان یو، لیکن مسلمانان نه وي. وما یخدعون، الله تعالی جل جلاله وایي دوی دغه چم، فریب او ټګي نه کوي، الا انفسهم، مګر د خپلو ځانونو سره کوي. وما یشعرون، دوی شعور نه لري، فکر نه لري، دوی چې وایي دا تاوان موږ بل چا ته رسوو، لیکن هغه یې خپل ځان ته رسوي. فی قلوبهم، د دوی په مرضونو کې، فی قلوبهم، د دوی په زړونو کې، مرض دی. فزادهم الله، ډیر به کې الله تعالی جل جلاله مرض، د مرض د دوی به نور هم سور زیات کی.